سلامونه ملګرو، هیله لرو او جوړ به وئ راته. بیا هم ستاسو حضور کې د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم ملګرو تاسو ته د اونوس صرافۍ په مایننګ کې د خپل اکاونټ الیجیبل کول یعنې د وډرا لپاره ځان الیجیبل کول او د ټوکنو د وډرا طریقه مکمل تاسو ته وښیم. نو هغه ملګرو چې زما تېره ویډیو وکته او اونوس صرافۍ په مایننګ کې ځان ته اکاونټ جوړ کړی، دغه ویډیو هم لازمي تر پایه وګورئ او په دې کې زه تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه تاسو په دې ایرډراپ کې ځان الیجیبل کړئ. څنګه چې دلته ګورئ ماته لیکلي You are eligible، یعنې زه د ایرډراپ د ترلاسه کولو مستحق یم او دغه شرایط مې ورته څنګه چې وینئ پوره کړي. نو راځئ تاسو ته هم دې ویډیو کې دا طریقه ښیم. ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که چینل کې نوي چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ ملګرو. اولا غواړم ملګرو تاسو ته بیا هم یادوري وکړم چې د اونوس صرافۍ د مایننګ پروژه ډیره یو ښکلې پروژه ده ملګرو. واقعا زه پرې ډېر باور لرم. زه حتی روزانه ملګرو په دې باندې روزانه $9 مصرف کوم او دا چیکن په پیسو باندې راخلم. نو واقعا زما په ډېر باور ده چې دغه پروژه به ډېره ښه ځای ته ورسیږي، ځکه دا پروژه یو څه شفافه ده ملګرو. هر ټول کار یې فري ده. ټوکن وډرا پورې هم ټوکن وډرا هم فري دی. دې ویډیو کې تاسو ته وډرا هم کوم. بلنس صفرونه نه کمې. دلته چې څومره بلانس لرو مستقیم همغه موږ ته ټوکنو کې راکوي او 40 ورځې بعد لانچ کیږي. نو واقعا دغه پروژې نه زه ډېر خوښ یم. ښه پروژه ښکاري. نو تاسو هم دې کې خپل زحمت وښکئ، خپل مایننګ کوئ پکې او راځئ نور مستقیم ویډیو ته لاړ شو. ښه ملګرو، دلته ګورئ زه الیجیبل یم. د لپاره به اوس موږ ځان څنګه الیجیبل کوو. تاسو ته ممکن دلته ناٹ الیجیبل ولیکي. الیجیبل کېدل دې کې ډېر مهمه دي ملګرو. که چېرته موږ الیجیبل نه شو، موږ هیڅ ګټه له دې مایننګ څخه نشو ترلاسه کوی. فعلا ګورئ 4,02,000 کسان الیجیبل دي. دې کې به اوس ځان څنګه الیجیبل کوو. د الیجیبل کېدو لپاره به ملګرو موږ لومړی راشو. ښه، د اونوس صرافۍ اپلیکیشن به را ډاونلوډ کړو. دا د اونوس صرافۍ اپلیکیشن ده. دې ډاونلوډ لینک زه تاسو ته ټلیګرام کې مږدم او که څوک غواړي نو مې هم پلی سټور کې سرچ کوئ درته راوځي. داسې راغی ملګرو. دلته به اوس موږ په اونوس صرافۍ کې یو اکاونټ جوړو او دغه اکاونټ په واسطه به بیا موږ خپل اکاونټ الیجیبل کوو. نو دې کار لپاره اونوس صرافۍ چې مو راوازه کړه دلته به د ساین اپ آپشن باندې کلیک کوو. په لومړي ځل کې هیوادونه دي ملګرو. بدبختانه په دغه کې افغانستان هیواد نوم نشته ده، خو موږ ته مشکل نشته. موږ به پاکستان انتخاب کوو. پاکستان انتخابو مشکل نه لري. صرف اکاونټ جوړو. ویریفای په تذکیره باندې اړتیا نشته، یعنی دې لپاره بیا موږ هر هیواد انتخابوی شو، مشکل نشته. دلته یو نوم ورکوو. مثلا زه یو نوم ورکوم احمد د مثال په ډول. کنټینیو آپشن وهو. دلته یو ایمیل ورکوو. زه راځم یو ایمیل مثلا ورکوم. خپل یو فعال ایمیل به ورکوو. لاندې دلته یو کوډ ورکوو ملګرو. مثلا تاسو هر کوډ ورکوی شئ. زه راځم دلته هم یو کوډ ورکوم. کوډ چې مو هم ورکړه ملګرو، لاندې به ساین اپ آپشن باندې کلیک کوو او اونوس صرافۍ کې به خپل اکاونټ را جوړ کوو. په تمه کېږو ملګرو. دغه ده زموږ اکاونټ جوړ شو. دلته به اوس بیا په ساین ان باندې کلیک واخلو ملګرو او دلته به هغه خپل کوډ ولیکو. جیمیل تیار لیکل شوی. مثال په ډول خپل کوډ لیکم. خپل کوډ چې مو لیکو ملګرو، ساین ان آپشن باندې به کلیک واخلو او دلته زموږ ایمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ وځي. دا کلوز کوو. زه خپل جیمیل اکاونټ ته راځم. خپل جیمیل ته دلته به موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ د اونوس صرافۍ لخوا راغلی. خپل اکاونټ به واخلو او ویریفیکیشن به یې ترسره کوو. جیمیل ته راغلم. دلته به خپل هماغه جیمیل ورته انتخاب کړم دوستانو. دغه ده. نو دا ګورئ دلته به اوس موږ ته جیمیل راشي او ریفریش ورکوم. دغه ده. اونوس صرافۍ لخوا جیمیل راغلی. په دې کلیک اخلو او لاندې راځو لږ. دلته ګورئ اکټیویټ ناو. په دې باندې به کلیک واخلو او خپل اکاونټ به اکټیویټ کوو. په دې کلیک اخلو. انتظار کوو. دا ډول یو صفحه راځي ملګرو. په تمه کېږو لوډینګ یې تمام شي. دغه د لوډینګ تمام شو. نو زموږ اکاونټ اکټیویټ شو. دلته دا کلوز آپشن وهو او بس دا ترسره شو. بیرته له دې صفحې څخه وځو ملګرو. جیمیل څخه هم ځو بیرته اونوس صرافۍ ته راځو. اوس بیرته دوباره خپل اکاونټ ته لاګین کیږو له سره. تمه کېږو اونوس صرافۍ مکمله راوازه شي. نو اونوس صرافۍ چې راوازه شو ملګرو، دا ځل به په ساین ان باندې کلیک واخلو. دلته به هغه خپل جیمیل او کوډ ولیکو. مثلا ما جیمیل لیکلی، خپل دا کوډ هم ورته لیکم. خپل کوډ چې مو ولیکه، ساین ان آپشن په دا شین رنګ دا به ووهو او اوس به داخل شو خپل اکاونټ ته په اونوس صرافۍ کې. نو دغه ده. خپل اکاونټ ته داخل شو ملګرو. زموږ اکاونټ جوړ شو. اوس دې کې ویریفای ته اړتیا نشته. په تذکیره صحیح ده ملګرو. ویریفای ته موږ د اړتیا نه لرو. ښه نو ملګرو، اوس به د اونوس مایننګ ته بیرته راشو. اکاونټ خو مو جوړ کړ.
اونوس مایننګ ته چې راغلی دلته به د ویلیډ برخې ته راشي. دا یو بل اکاونټ د ملګرو څنګه چې ګورئ دا الیجیبل نه ده، ماته یې لیکلي چیک الیجیبل. دا به اوس څنګه الیجیبل کوو؟ لومړی دلته ګورئ اوپن اونوس اپ، په دې به تاسو کلیک کوئ. ما خو کلیک کړی ده، دا اوس ټیک مار یې وخوړ. په دې به کلیک کوئ، تاسو یو بلې صفحې ته بوځي، هغې نه به بیرته راووځئ، همدلته به راشئ. دا لومړنی هم ټیک مار خوري. دوم څه وایي کنیکټ ټو اونوس اکاونټ، په دې به کلیک کوو. په د اونوس صرافۍ کې چې موږ کوم اکاونټ جوړ کړی همدا به اوس وصل شي ورسره. دغه دا کلیک مې که خپل اونوس صرافۍ ته را داخل کړم، دلته اوس موږ ته کنیکټ آپشن راکوي. خپل اونوس اکاونټ کنیکټ کوو او ځان الیجیبل کوو. په تمه کېږو دا مکمل راواز شي. نو ملګرو مکمل راواز شو. اوس موږ ته خپله کنیکټ آپشن راځي په دې. دغه دا راغی، دلته به اوس کنیکټ ووهو او دا به ټیلیګرام سره کنیکټ کړو. دا د کنفرم ووهو، کنیکټ شو، کنیکټینګ ترسره شو. بیرته راځو ټیلیګرام ته. نو ټیلیګرام ته راغلو، دلته ګورئ دوم ټکي هم موږ ته ولګېد او دا فعال شو. زموږ د اونوس اکاونټ دې سره کنیکټ شو. اوس به دلته په چیک الیجیبل کلیک کړو او موږ به اوس د ایرډراپ کې الیجیبل شو. نو دغه دا الیجیبل شو، وینئ الیجیبل شو. نو څنګه چې موږ په دغه طریقه موږ الیجیبل کېدی شو. اوس راځو دې ته چې غواړو موږ مثلا دا د اونوس ټوکن وډرا کړو. وډرا لپاره به موږ څه کوو، څنګه وډرا کوی شو؟ ملګرو تاسو کولی شئ د اونوس ټوکن همدغه اوس هم خپل اماونټ واخلئ، اونوس صرافي ته وډرا کوئ او همدا شان دلته ګورئ په 24 د اکتوبر به دی اون چین او اوف چین ډیپوزیټونه یا وډراوې واځئ. دلته ګورئ دی په خپله واضح لیکلي چې په 24 تاریخ موږ اون چین او اوف چین وډراوې واځو. اون چین نه مطلب ملګرو وایلیټونه، یعنې دی تر ډېر امکانه ټون کیپر یا اوکې ایکس یا نورو وایلیټونو ته به وډرا 26 د نومبر باندې واځئ. البته صحیح ده، خو که څوک مثلا ورخطا یا غواړي اونوس صرافۍ ته دغه خپل ټوکن وډرا کړي، هغو ته زه اوس طریقه ښیم. اونوس صرافۍ ته د وډرا لپاره ملګرو تاسو باید اول اونوس صرافۍ کې خپل اکاونټ ویریفای کړئ. هغه کسان چې اوس غواړي اونوس ته وډرا وکړي نو باید تاسو اونوس کې خپل اکاونټ په تذکیره یا پاسپورټ سره ویریفای کړئ. چې بدبختانه ملګرو هغه کسان چې افغانان دي دی نشي کوی په اونوس صرافۍ کې خپل اکاونټ ویریفای کړي. نو دلته ګورئ ملګرو د اونوس صرافۍ ویریفای برخې ته که زه راشم، په دې سټارټ کلیک کوم، دلته آی ډي کارت یا تذکیره انتخاب کوم. دلته افغانستان ملګرو دی نه سپورټ کوي. یو مشکل دا ده چې دی کې افغانستان نشته. نو هغه کسان چې پاکستان یا نورو ملکونو کې دي هغوی که غواړي بیا دا ویریفای کولی شي، دلته کولی شي خپل هیواد انتخاب کړي. خو موږ افغانانو لپاره بهتره دا ده چې موږ په تمه شو څه ته، په 26 تاریخ ته. نو انتظار وشو ملګرو، 26 موږ ته د ټون کیپر یا د نورو ویلیټو آپشن راځي. بیا موږ کولی شو خپل ټوکن هلته وډرا کړو او بیا یې په نورو صرافیو کې چلن شو خرڅ شو. که څوک مثلا زما ویډیو له پاکستان یا نورو ملکو ګوري یا هم داسې یو څوک په خارج کې لري چې هغه په اونوس صرافۍ اکاونټ ویریفای کولی شي او غواړي اونوس ته وډرا کړي، طریقه د وډرا درته ښیم. وډرا لپاره به په دغه آپشن باندې تاسو کلیک کوئ او زه دلته مثلا راځم څونه ټوکن ماکس 15,000 ټول مې زه غواړم اونوس ته وډرا کړم. دلته راځو په وډرا ټو ویلیټ کلیک کوو. نو اوس به زموږ ټوکن اونوس صرافي ته وډرا شي. دغه دا زموږ ټوکن وډرا شول. زه اوس راځم ټیلیګرام څخه وځم بیرته اونوس صرافۍ ته راځم. ملګرو اونوس صرافۍ ته راغلم، دلته لاندې ګورئ ما ته 15,000 ټوکن چې مې اوس وډرا کړه همدا ثانیه را ورسېدل. نو زه ملګرو په خارج کې دوست آشنا لرم، کولی شم دا اکاونټ په ویریفای کړم ځکه ما دا ټوکن وډرا کړل. که تاسو هم دوست آشنا څوک لرئ او درته ویریفای کوي نو دا کولی شئ بیا اونوس ته وډرا کوئ. خو که څوک نه لرئ څنګه چې مې ویل انتظار شئ 26 تاریخ ته چې د ټون کیپر ویلیټ آپشن وس شي. او همداشان اونوس صرافۍ چې تاسو ویریفای کوئ $2 هم تاسو ته فری بونس درکوي او که $10 تاسو اونوس صرافۍ ته ولېږئ $10 نور هم تاسو ته فری د ټریډینګ لپاره درکول کېږي چې دا کار یې هم ښه ده. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو وه د اونوس صرافۍ په مایننګ کې د خپل اکاونټ الیجیبل کول د ایرډراپ لپاره او د اونوس ټوکن وډرا اونوس صرافۍ ته. هیله ده د خوښې وړ مو